سلامونه نیک هیله احترامات مهمونه ملګرو هیله مند یو چې روغ جوړ به یاستئ د ژوند چارې به مو ښې روانې وي ملګرو راګرځو نن موږ تاسو په های انګلیش کلاس کې یو بله د زمانې برخه وایو کوم ته چې په انګلیسي ژبه کې ویل کېږي past perfect tense past تیره perfect بشپړه او tense زمانه تیره بشپړه زمانه کوم کارونه چې موږ تاسو په تیر کې کړي وي او بشپړ شوي وي مکمل شوي وي د دې کارونو د بیانولو په هکله باندې به موږ تاسو خبرېدلې کوو چې دغه ډول کارونه موږ تاسو په انګلیسي ژبه کې څنګه بیانولی شو ملګرو که چېرته غواړئ چې زموږ سره انګلیسي ژبه زده کړئ زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د بیل آیکن هم درسره کېکاږئ تر څو پورې زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه خبر اوسیږئ سلامونه یو ځل بیا ملګرو هیله ده چې روغ جوړ به یاستئ موږ تاسو نن د پاست پرفیکټ ټینس په اړه باندې خبرېدلې کوو مخکې له هر څه نه په درې نقطې باندې به چې موږ تاسو وغږېږو اوله نقطه دا دی چې پاست پرفیکټ ټینس څه شی دی یعنی تعریف یې څه دی دوهمه نقطه دا دی چې کله ولې یې کاروو یعنی څه وخت یې کاروو او هدف مو ترې نه څه دی دریمه نقطه دا دی چې څنګه یې جملې جوړولی سو د پاست پرفیکټ ټینس یا د تیرې بشپړې شوې زمانې جملې موږ تاسو څنګه جوړولی سو منفي مثبت او سوالیه جملې فورمولونه یې څه دي صحیح دی نو که دغه درې ټکي موږ تاسو درک کړو نو پاست پرفیکټ ټینس به زموږ ستاسو لپاره ډېر اسانه سي اول راځو دې ته چې پاست پرفیکټ ټینس څه شی دی تیره بشپړه شوې زمانه انګلیش تعریف Past perfect tense is used for an action that was completed before another action in the past. Past perfect tense is used for an action تیره بشپړه شوې زمانه کارول کیږي د یو عمل لپاره that was completed before another action in the past. کوم چې مکمل شوی دی بشپړ شوی دی before another action in the past مخکې له یو بل عمل څخه in the past په تیره کې په تیر وخت کې صحیح شو په پښتو کې موږ تاسو دا رقم تعریفولی شو past perfect tense یا تیره بشپړه شوې زمانه د هغه عمل لپاره کاریږي چې په تیر وخت کې د بل عمل نه مخکې بشپړ شوی وي صحیح شو په تیر وخت کې د بل عمل نه مخکې بشپړ شوی وي یعنی څه کله چې په تیر وخت کې دوه عملونه وي صحیح شو دوه کارونه یو څوک کوي نو په دې دوه کارونو کې هغه عمل ته پاست پرفیکټ ټینس ویلی شو چې لومړی انجام شوی وي یا ترسره شوی وي د مثال په ډول باندې I had finished my homework before I slept ما خپل کورنی کار ختم کړی و مخکې له دې چې ویده شم ما خپل کورنی کار ختم کړی و دا یو عمل شو مخکې له دې چې ویده شم ویده کېدل بل عمل دی اوس اولنی یا لومړنی عمل کوم یو خپل کورنی کار ختم کړی دا فینش کوم چې دی دا اول عمل دی چې دې ته پاست پرفیکټ ټینس ویلی شو او دوهم عمل چې دی I slept دا چې دی پاست سمپل ټینس دی ځکه slept چې دی دوهم فارم د ورب دی او finished چې دی دا هم دریم فارم د ورب دی دریمه بڼه د ورب دی یا د حالت د فعل ده صحیح دی نو دوهمې نقطې ته راځو چې کله ولې پاست پرفیکټ ټینس کاروو ځواب کله چې په جمله کې دوه د تیر وخت عملونه وي او غواړو ترتیب یې واضح کړو د دې لپاره موږ تاسو پاست پرفیکټ ټینس کاروو ولې باید دغه د تیر وخت د دوه عملونو ترتیب واضح کول وغواړو د دې ځواب دا دی چې ځکه چې یوازې پاست سمپل ټینس ځینې وخت معنا مغشوشوي د مثال په ډول باندې I reached the station the train left I reached the station یعنی کله چې زه سټیشن ته ورسېدم the train left یعنی زه تمځي ته ورسېدم اورګاډی ولاړ نو دلته ترتیب د جملې واضح نه دی صحیح دی نو هغه صفحه جملې داسې دی چې The train had left before I reached the station اورګاډی مخکې تللی و مخکې له دې چې زه تمځای ته ورسېدم یعنی مخکې له دې نه چې زه تمځای ته ورسېږم اورګاډی له ما څخه مخکې تللی و صحیح دی نو دا و د دوهمې نقطې ځواب
درېمې نقطې ته راځو. نو څنګه past perfect tense جملې جوړولی سو پر past perfect tense باندې؟ English structure د انګلیسي ژبې فرمول یې داسې دی چې subject plus had plus past participle یعنی درېم فارم د verb. صحیح شو؟ او ورپسې نوره جمله مثلا دا په پښتو باندې یو ځل درته وایم subject فاعل ورپسې had صحیح دی مثلا اول فاعل راولو اسم راولو او بیا ورپسې had راولو بیا درېم حالت د verb راولو په مثبته جمله کې. مثلا she had gone home. دلته اوس she فاعل شو had هماغه had دی gone درېم حالت دی د go اول حالت دی went دوهم حالت دی gone درېم حالت د verb دی یا درېمه بڼه د verb د فعل ده. صحیح دی. home هم هماغه object شو او پلس dot. صحیح دی. پښتو معنا کې موږ تاسو دا رقم ویلی شو چې هغه کور ته تللې وه. she had gone home. صحیح شو. منفي جمله she had not gone home. هغه کور ته نه وه تللې. سوالیه جمله had she gone home. آیا هغه کور ته تللې وه؟ نو ډېر اسانه فرمول دی هماغه subject plus had plus third form of the verb او plus ورپسې object plus dot نقطه full stop. او په منفي جملو کې هم دغه رنګه دی او په سوالیه جملو کې صرف په آخر سر کې question mark راځي. نور جمله فرمولونه د ټولو یو شان دي. صحیح دی. مثلا لکه په مثبت کې موږ تاسو لرو اول subject بیا ورپسې had بیا درېم حالت د verb بیا object. صحیح دی. او په منفي جملو کې مثلا موږ تاسو هماغه فرمول لرو subject plus had صرف یو not ور اضافه کوو بعد له had څخه she had not gone home. هماغه عین جمله ده صرف له had نه بعد not ور اضافه کولی شو. صحیح شو. مثلا بله جمله موږ تاسو په دغه کې جوړو سوالیه جمله جوړو had she gone home. صحیح شو. had اول سر ته راولو بیا ورپسې subject بیا ورپسې درېم حالت د verb او بیا ورپسې object د فرمول دی. نو تاسو پر دې باندې پر دغه درو فرمولونو باندې تاسو درې جملې جوړې کړئ او په کمنټونو کې راته ولیکئ یا یې په کور کې درسره تمرین کړئ تر څو پورې تاسو وکولی شئ په اسانه طریقه سره past perfect tense زده کړئ. ډېر اسانه زمانه ده او جملې هم ډېرې اسانه ورباندې جوړیږي. دغه جملې چې تاسو وینئ د ټولې past perfect tense جملې دي. د past perfect tense یا د تیرې بشپړې شوې زمانې جملې دي کومې چې تاسو وینئ دلته په صفحه باندې هم په پښتو باندې هم په انګلیسي باندې. دلته تاسو کولی شئ چې دغه جملې څو ځلې وګورئ تر څو پورې تاسو درک کړئ چې په کومو خبرو باندې موږ تاسو past perfect tense نوم ایښودلی شو. صحیح دی. نو دا اوس زموږ د نن ورځې درس تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپېڅلي رب سپارم. ښه وخت ښې شېبې. الله مو حافظ و ناصر شه.